الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. عزتمندو په دې آیات کریمه کې الله رب العزت موږ او تاسو او ټول انسانیت ته خاص کر مؤمنانو مسلمانانو ته الله دا فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا. مؤمنانو مسلمانانو تاسو ټول د الله په رسۍ باندې منګوله ولګوي. یعنی حبل الله نه څه مراد دی؟ د الله کتاب. واعتصموا بحبل الله جميعا. ډیرو روایتونو کې دا راغلی چې ان شاء الله کله من بیا د قران کریم فضیلت د احادیث مبارکونه ذکر کوو، الته بیا ان شاء الله ذکر کوو. نو ډیرو احادیثو کې دا راغلی چې حبل الله نه څه مراد دی؟ د الله رسۍ نه مراد قران کریم دی. لکه څنګه چې د یو رسۍ په واسطه باندې سړی چې رانیسي پورته کیږي او الله سره وصل کیږي، همدغه رنګې د قران کریم په واسطه باندې انسان لکه څنګه چې رسۍ په واسطه باندې سړی پورته کیږي، د قرآن په وجه انسان پورته کیږي. نو د الله سره د تعلق، الله ته د نږدېکت یوازینۍ لاره عزتمندو هغه د الله کلام دی، قرآن کریم دی. د دې نه بغیر بله لاره نشته چې سړی الله سره وصل شي. نو الله رب العزت موږ تاسو دا فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا. تاسو ټول د الله پر رسۍ باندې منګوله ولګوئ. که څوک دا اراده لري چې زه الله ته ځان رسول غواړم، یو خو هغه خلک دي چې په دنیا کې د څه کولو اراده نه لري، هغه خلک خو د هغوی د چاپیانو په شان ته ژوند تېروي. یو هغه سړی دی چې د څه کولو اراده لري په ژوند کې، نو دوی ته دا حکم دی چې واعتصموا بحبل الله جميعا. بیا وروسته الله فرمایي ولا تفرقوا. بله جمله کې تاسو تفریقه، ډلهبازي دا تاسو مه کوئ. تفریقه د دین قرآن پاک کې منع راغلی او دا حرام کار دی. او دا ګوره واعتصموا بحبل الله جميعا نه وروسته الله پاک دا وفرمایل چې ولا تفرقوا. معنا دا دی چې کوم انسان په صحیح معنا سره د الله په کتاب باندې تفریق هغه لاس ولګو منګولې ولګولې، دا انسان به کله هم په ډلهبازۍ کې واقع نشي. د ډلهبازۍ نه د بچ کېدو لار یوازینی دا ده چې قرآن کریم سړی راواخلي. او دا هغه چاته پته لګي چې چا قرآن په صحیح معنا باندې لاس کې راغستی دی. دا قرآن تا دې له نه پرېږدي چې ته ډلهبازي وکړې، ته د تنظیم بازي وکړې او ته چې دی خپله ډله ته ښه ووایې، بل پسې ته خبرې وکړې، د خپلې ډلې دپاره، خپل تنظیم دپاره مناظرې او اختلافات او لانجې. دا ته دې خبرې ته قرآن کریم موږ تاسو پرېږدي نه، خو چې څوک د هدایت په نیت باندې دا کتاب راواخلي نو الله فرمایي ولا تفرقوا. تفریقه بازی او ډله بازی ګوره مه کوئ. دا دین ته دومره غټ تاوان رسېږي چې کوم انسان د خپل ځان خیرخوا دی او هغه د مسلمانانو خیرخوا دی، هغه د دې شیانو ځان وساتي. بیا الله فرمایي واذکروا نعمت الله علیکم. دې نه وروسته الله پاک دوه نعمتونه ذکر کوي چې په سبب د دې قرآن الله انسان ته ورکوي. یو نعمت الله انسان ته په دنیا کې ورکوي، بل نعمت الله انسان ته په آخرت کې ورکوي. هغه څه په وجه د دغه قرآن کریم په وجه، اعتصام بکتاب الله په وجه او دارنګه د تفریقې نه د ځان بچ کولو په وجه باندې الله پاک انسان ته دوه نعمتونه ورکوي. یو نعمت دا دی واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. الله رب العزت فرمایي چې ګوره د الله لوی نعمت تاسو را یاد کړئ چې تاسو صحابه کرام الله مخاطب کوي او په هره زمانه کې او خلک دا مخاطب دي چې تاسو یاد کړئ د الله نعمت چې تاسو په خپل مابین کې دشمنی وه، الله دا دشمنی په دوستۍ باندې بدله کړه، تاسو رونه شئ سره. دا خو دنیوي نعمت دی چې د ایمان والاو په مابین کې به بې انتها محبت پیدا کیږي. الله دپاره به دا محبت د مسلمانانو په مابین کې پیدا کیږي. دا د قرآن کریم د نعمت په وجه الله انسانانو ته ورکوي. که نه یو بل ته کینې، حسد، څومره مرضونه دي د انسان په زړه کې پیدا کیږي که قرآن کریم څوک لاس کې راوانخلي. په دشمنیانو په مختلفو لانجو به اخته وي.
او دویم نعمت وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. الله رب العزت فرمایي چې تاسو ګوره د جهنم په کندې په غاړه باندې وي نو الله هغې نه بچ کړي. معنا څه دی؟ دا اخروي نعمت دی. الله فرمایي چې کوم انسان اعتصام به کتاب الله وکړي، د الله په کتاب منګوله ولګو، عمل یې پرې وکړي، دغه انسان ته به الله پاک دا نعمت ورکړي چې د جهنم د اور نه به بچ کړي. دا څومره ښایسته نعمت دی. په د دنیا هم ښایسته نعمت د آخرت هم. دنیا کې به د مسلمان په حق باندې ستا په زړه کې کینه نه وي، هر مسلمان سره به د مینه وي، اهل ایمان په خپل مابین کې مینه محبت. او په آخرت کې د الله د عذاب نه د اور نه د بچاو سبب څه شی دی؟ دا قرآن کریم دی. نو دا څومره لوی نعمت الله موږ تاسو له راکړی چې موږ تاسو د قرآن کریم ته متوجه شو او دا یاد کړو او دې عمل وکړو.